بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې تر دې چې موږ تاسو خپل د CSS کوډ ته راسو، موږ به د کروم ډیولپرز په اړه خبرې وکړو. که چېرې موږ راسو په ویب سایټ کلیک وکړو او انسپیکټ یې کړو، نو موږ ته به یو بل سایټ کې داسې وینډوز پرانیستل شي چې دا زموږ ستاسې هغه HTML کوډ دی، هیډرز دي، سیکشن دي، ناوز دي او دا سټایل برخه ده. که چېرې موږ تاسې راسو یو دغه وینډوز په شارټ کټ F12 هم دی چې موږ ته سیم وینډو خلاصوي. دا د سیم وینډو خلاصو. دا هیډرز دی. زه غواړم دلته یو کویک چینج راولم، یعنې تیز چینج، نو edit as HTML. تر دغه ټاګ لاندې زه لیکم looks good. کله چې مو ولیکه که وګورو دغه دی، دلته دغه موږ تاسو ته looks good راغلی دی چې دغه موږ کولی شو په دغه کروم کې دا کروم ډیولپرز ټول کې موږ تاسو خپل یو د پیج ډیباګینګ سرته ورسوو. له هغه وروسته موږ غواړو چې دغه هیډرز فایل چې دی دغه ته موږ تاسې سلیکټر سي، یعنې که چېرې موږ رایټ کلیک پرې وکړو او راسو دا بج سټینګ راسو، که چېرې موږ تاسې راسو پر دې رایټ کلیک وکړو او راسو سکرول انټو ویو دې کلیک وکړو، نو موږ ته به هغه کوم دغه الیمنټ چې موږ کلیک کوو هغه به موږ تاسې ته په دغه ویو پورټ کې ښکاره شي. که چېرې دغه اپشن موږ کلیک کوو او راسو دلته که په هر الیمنټس موږ کلیک وکړو نو هغه موږ ته اتومات راځي. که وګورو دا الیمنټس دي، هغه وروسته دا ټول الیمنټونه موږ تاسو ته اتومات رامنځته کېږي. یعنې که چېرې غواړو موږ تاسې یو الیمنټ هایډ کړو، زه غواړم دغه ډیو هایډ کړم، دغه پی ټاګ چې دی پر دې رایټ کلیک کوم او دا هایډ الیمنټ، نو دلته که وګورو الیمنټس موږ لپاره هایډ شو. او که چېرې موږ تاسې وغواړو بیرته رایټ کلیک او دا ان هایډ انچیک کوو، نو موږ لپاره بیرته دا الیمنټ راپورته کېږي. که چېرې وغواړو دغه یو پرمننټلی وغواړو ډیلیټ یې کړو، نو موږ تاسې پر ډیلیټ باندې کلیک کوو، ډیلیټ الیمنټ چې دا زموږ تاسې لپاره ډوپلیکیټ الیمنټ دا زموږ تاسې لپاره ډوپلیکیټ کوي. که وګورو دا جاین ټو ډي ډوپلیکیټ شو، زه غواړم بیرته دغه جاین ټو ډي چې دی دا بیرته زه پر دې کلیک کوم او دا ډیلیټ الیمنټ، نو دا زموږ ستاسې لپاره دا الیمنټ ډیلیټ شو. که چېرې موږ غواړو که چېرې موږ دغه یو ال انارټر لیست باندې رایټ ایډیټ اټریبیوټس وو، نو موږ کولی شو چې دلته یو بل اټریبیوټ هم اضافه کړو، ایډیټ اټریبیوټس آی ډي بس سنټر وی، دا زموږ ستاسې لپاره دغه اټریبیوټ اضافه شو یا دغه آی ډي اضافه شوله. همدارنګه موږ تاسې کولی شو چې خپله دغه یو فایل چې دی دا انسپیکټ کړو او په هغه کې سټایل ایډیټ کړو. چېرې موږ راسو دغه ته او پر دغه کوم جوین د کلک ځای انسپیکټ کړو، دا یې هغه کوډ دی د خپل. نو راځو له هغه وروسته موږ تاسې د هغه سټایل ته چې دا خپله د سټایلز فایل دی، element ډاټ سټایل دی. که راسو دا د ال آی دی چې دا خپله د براوزر هغه سټایل دی، ډیفالټ سټایل دی. زه غواړم دلته یو سټایل عمل کوم، کلر ریډ. که وګورو دا دی د کلر ریډ شو، بیکګراوند کلر بیا بلو. که وګورو دا د بیکګراوند کلر بلو شو. که چېرې موږ تاسې دغه چیک ان چیک کړو نو د هغه کلر ختمیږي، یعنې دا کلر که بیرته چیک کړو دا کلر منځته راځي. چې دا و د کروم ډیولپرز ټولز چې دی هغه موږ تاسې ته دغه د سټایل په برخه کې هم دا توانایي راکوي چې خپل سټایل بدل کړو او د خپل دغه براوزر یا د خپل ویب پیج چې دی دغه ډیباګینګ کړو. له هغه وروسته موږ تاسې یو بل د سورس کوم دغه چې لرو ټاب لرو، یعنې زموږ تاسې لپاره سورس موږ ته ټول هغه سورسونه په ګوته راکوي کوم چې موږ تاسې لرو. ایمیج دی index ډاټ HTML دی چې دا هغه انډیکس پیج دی چې موږ تاسې ته په لاس راکوي، او سټایل دی دا په سټایل کې موږ هیڅ کوډ نه لرو. ایمیج لرو، دا زموږ تاسې لپاره دریم ایمیج دی چې موږ تاسې لرو، خو بیا هم موږ تاسې دا ټبونه بندولی شو. که غواړو موږ تاسې په سټایل دی او دلته زه یو څه دغه ټول ډیو ټبونه چې دی ډیو ټابس، دا بیکګراوند
کلر یې هم ریډ بیکګراوند کلر نه غواړي background دا ایریس که وګورو ټول ټبونه چې ډیو چې وګورو دا هغه دا بیکګراوند ریډ وي چې دا خپله د دغه بل CSS سټایل شو که چیرې موږ دا کلوز کړو که وګورو دا سیو سوی نه دی موږ تاسې څنګه کولی شو چې دا سیو کړو یعنې موږ ته دا فایل پرمننټلی سیو که چیرې موږ پر دې کلیک وکړو نو دا بیرته نه سیو کېږي نو که غواړو چې دا سیو کړو موږ تاسې راځو فایل سیسټم ته پر دغه سکرول دا پیج دی فایل سیسټم ته راځو او دلته اډ فولډرز یعنې موږ تاسې دا خپل فولډر اډ کوو پر ډیسکټاپ باندې ګورو پر ډیسکټاپ باندې دا فولډر دی دا به سلیکټ که وګورو دلته الاوز راغلی دی نو دا به موږ تاسې الاو کړو دا دی چې موږ تاسې ته فولډر شو شو فایل سیسټم ته راسو دا زموږ تاسې هغه فولډر دی چې ایمیج و دغه دغه CSS فایل دی دلته راځو ډیو بیکګراوند ریډ که اوس راسو پیج ته زموږ تاسې بیکګراوند به ریډ سوی وي ځکه یا بیکګراوند چې دی هغه ریډ شو اوس که چیرې زه دا بند کړمه هم زموږ تاسې سټایل شیټ کې به هغه وي ځکه دا په پرمننټ ډول سره اډ شوی دا زموږ ستاسې کلرز یا بیکګراوندز ته یا CSS فایل ته نو دا و د کروم ډیولپرز ټولز چې موږ تاسې کولی شو په ډېره اسانۍ سره خپل دغه ایمیلونه چې دی دا اډ کوو دغه ته یا د خپل د پیج یا د ویب سایټ ډیباګینګ سره ورسوو چې ټول کنسول دی موږ تاسې کولی شو په کنسول کې هم خپل کوډ ولیکو یا دغه کړو دلته په کنسول کې هم کولی شو چې موږ تاسې په دې پیج کې د ایډیټ راوړو یا یې دغه کړو الیمنټس چې موږ ته مکمل الیمنټس رامنځته کوي چې دا د HTML الیمنټس دي دا سټایلز دی هغه کوم سټایل چې دغه کړی دی دا سورس فایل دی چې په دې کې موږ تاسې کولی شو اډ کړو که چیرې راسو زموږ پیج ته که وګورو دا سټایل ته سټایل کې به دغه ډیو اډ دی نو دا د کروم ډیولپرز ټولز چې په راتلونکي کې به بیا موږ تاسې د CSS او د دغه په رسپانسیو پیج باندې کار وکړو ښه چارې